د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ پام وکړئ تازه لاندو مهمو خبرونو ته. امیري وایي ټول شموله حکومتولي افغانستان سره د نړۍ د اړیکو لپاره کلي ده. د افغانستان د ښځو د حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازي رینا امیري وایي د افغانستان د روانو چارو په اړه د پاکستان، قطر، ترکیې او ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرې کړې دي. امیري پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د بیا پخلاینې په چارو کې د امریکا له ځانګړي استازي ټامس ویسټ سره یو ځای له دغو چارواکو سره لیدلي دي. نوموړي ویلي چې په دغو خبرو کې توافق وشو چې همشموله حکومتولي، بشري حقونه او په ځانګړې توګه د نجونو د تعلیم او کار حقونه له طالبانو سره د اړیکو د عادي کېدو کلي ده. نوموړي ویلي دي چې د دغو هیوادونو له چارواکو سره د ملګرو ملتونو د 78مې غونډې په څنډه کې لیدلي دي. رینا امیري دغه راز د اسلامي هیوادونو د کنفرانس له ځانګړي استازي بخیت سره هم د ملاقات یادونه کړې ده او ویلي دي چې له نوموړي سره یې په افغانستان کې د ښځو او ځوانانو سره د مرستو په ګډو هڅو خبرې کړې دي. امیري وایي توافق وشو چې د نجونو د تعلیم د حق د مسلې لپاره کمپاین باید د ښځو د کار د حق سره وتړل شي. او سوداګرۍ وزارت وایي بهر ته د جلغوزیو صادرات په زیاتېدو دي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د روان کال په لومړیو 6 میاشتو کې له افغانستان څخه د 19 میلیونو ډالرو په ارزښت د جلغوزي بهر ته صادر شوي دي. که څه هم د افغانستان د تیر نظام له پرځېدو وروسته هوایي دهلیزونه بند شوي او بهر ته د صادراتو په تیره بیا جلغوزیو صادرات کم شوي، خو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د جلغوزیو د صادراتو اندازه په زیاتېدو ده. د وزارت وایي چې ډېر ژر به 18,000 ټنه جلغوزي ایټالیا ته صادر شي. قدرمنو دوستانو له ملتیا مو مننه.